سلامونه او احترامات ویورز. نو نن ګورو ملګرو د بلاګر په اړه باندې بله ویډیو ده چې په دې کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ خپل د بلاګر چې تاسو کوم بلاګر جوړ کړی وي چې کوم بلاګ هم جوړ کړی وي تاسو ته ما تېره ویډیو کې ښودلي وي چې هغه په دې ډول سره وي. دلته ګورئ تاسو سکرین کې چې تاسو کله نوی جوړ کړئ نو نور هېڅ هم پکې نه وي، په دې ډول سره وي. صحیح ده. نو نیکسټ ځو د دې دپاره مهم دي ملګرو، دې ته به تاسو یو تیمز انسټالوئ. تیمز څه شی وي ملګرو؟ نو تیمز تاسو ګورئ ستاسو د ویب سایټ چې کوم دا ډیزاین ده دا بدلیږي ستاسو د بلاګر چې په هر ډیزاین کې ټمپلیټ چې کوم تیمز ده دا تاسو خپل ویب سایټ کې انسټال کړئ په بلاګر کې. هغه ټول به تاسو سره وروسته شیر کوم، خو نننی زه خپله دغه کاروم چې کوم تاسو ګورئ په دې سکرین کې. دا زما ویب سایټ کې چې کوم انسټال ده او دا کوم ما برابر کړی ده دغه تاسو ته هم در کومه، ځکه چې دا ډېر زبردست تیمز ده ملګرو. په څه شي باندې ښه ده؟ یو خو د ګوګل ایډسنس ریسپانس یو ده، یعنې ګوګل ایډسنس په دې تیمز کې زیات چانس لري چې تاسو ته اپروول درکړي. صحیح ده. نو موږ تاسو چې کار کوو د همدې د خاطرې کوو چې په ګوګل ایډسنس کې باید موږ اپروول واخلو د خپل ویب سایټ دپاره، باید زموږ ویب سایټ ګوګل ایډسنس اپروو کړي. د ګوګل ایډسنس خپل همداسې پالیسي ده ملګرو، هغه ستاسو په تیمز باندې هم افیکټ کوي. که چېرته ستاسو تیمز خرابه وي او ګوګل ایډسنس دپاره د منلو وړ نه وي نو نشي کولی. ښه ځئ ځو ملګرو ویډیو هم بیا اوږدېږي، ګورو چې دا څنګه موږ انسټال کړو خپل ویب سایټ کې. نو دې دپاره ملګرو دلته تاسو ګورئ زه په خپل ایډیټینګ کې یم او په دې ټیب کې دلته وګورئ ملګرو همدې د خاطره ما دلته دوهم ویب سایټ بلاګ جوړ کړو. ګورئ AFG ویب د دې دپاره ډیمو ویب مې جوړ کړی دی، یعنې ډیمو تاسو ته په دې ویب کې به په دې بلاګر دغه چې کوم یو زما خپل ریل ده د همدې آی ډي نه او سیکنډ مې دلته دا بل جوړ کړو چې AFG ویب په نوم ده. صحیح ده. نو په دې کې تاسو ته زه طریقې ښیم چې دا کار داسې کېږي، ځکه چې ما خو خپل سایټ کې هر څه کړي دي که نه، نو دې کې هر څه د سر نه دي، ما نوی جوړ کړی ده. نو په دې به تاسو په اسانۍ سره پوه شئ چې دې کې کم کار موږ وکړو. ملګرو اول نننۍ ویډیو صرف همدې تاسو ته جوړوم. مهم ګورئ موږ سره ملګرو چې موږ د دې خپل بلاګر دپاره دغه ګورئ دې ته تیمز وایي. صحیح ده. دغه تیمز یعنې دا ټمپلیټ چې کوم ده دا موږ په کم ډول سره ورته وربدلولی شو، ورته چینج کړو باید که نه، نو دا ورته موږ باید چینج کړو. دلته تاسو وګورئ همدغه سایټ ده، دا ګورئ AFG ویب. صحیح ده. ما دلته جوړ کړی ده چې د دې لینک وګورئ، لینک یې دا ده afgweb.blogspot.com. نو دلته زه دا ریفرش کومه نو دې کې نور هېڅ هم نشته ده. څنګه چې تاسو ګورئ په همدې ډول سره ښکاري. د دې تیمز همدغه شی ده چې څنګه تاسو ګورئ دا د دې خپل تیمزونه دي. ما خو تاسو ته وویلي چې په دې ځای کې ګورئ دا بلاګر خپل تیمزونه تاسو درکوي چې دا ډېر خوندور نه وي. د ویب سایټ ګورئ دا ټول د دې خپل تیمزونه دي. نو دا تاسو که ډاونلوډ نه وي هم دلته یې ډاونلوډ کولی شئ او اپلای کولی شئ په خپل سایټ باندې بلاګینګ باندې. صحیح ده. ګورئ ملګرو څنګه یې تاسو ترلاسه کړئ او څنګه یې په خپل ویب سایټ کې ولګوئ دا ګورو. نو هر وخت هم دا یوه هیله لرم ملګرو که چیرې نوي یو چینل مو نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب کول مه هېروئ، حتما یې سبسکرایب کړئ، ځکه چې زه ټول مکمل ستاسو دپاره دغسې ویډیوګانې جوړوم چې تر څو تاسو په هر څه باندې پوه شئ او تاسو مخکې لاړ شئ او کار وکړئ په آنلاین ارنینګ کې، آنلاین پیسو ګټلو کې. نو موږ د ټولو تیمزونو نه به موږ تېر شو ملګرو. دا وګورئ دې کې یو هم زموږ خوښ نه ده، دا خوندور نه دي. صحیح ده. زموږ بلاګ داسې ښکاري. نو دا اوس موږ ورته چینج کوو. څنګه به یې چینج کوو ملګرو؟ نو سمپلی تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک درکړی ده، هغه لینک به اوکې کوئ. صحیح ده. نو چې هغه کله تاسو اوکې کړ هغه به تاسو ډاونلوډ کوئ، تاسو ته ډاونلوډ راځي. صحیح ده. هغه XML فایل ده. هغه چې کله تاسو ډاونلوډ کوئ نو کولی شئ دا موبایل کې هم ریسټور کړئ، دا تیمز ورته بدل کړئ. ښه نو ګورئ ورته دلته چې کله تاسو تیمز اول ډاونلوډ کړو ډسکرپشن کې مې لینک درکړی، هغه ځینې هم چې ډاونلوډ کړو تاسو سره په ډاونلوډ فولډر یا هر یو فولډر کې وي، موبایل کې وي در سره یا په لیپټاپ کې کمپیوټر کې وي، تاسو سره به هلته سیو شي. صحیح ده. چې کله ډاونلوډ پوره شولو نو را به شئ خپل دې سایټ ته، تاسو چې کوم بلاګ وي دې ته چې راغلی ملګرو نو سمپلي دې ځای کې به تاسو دلته ګورئ په دې هغه باندې کلیک وکړئ. دې ځای کې وګورئ ملګرو زه تاسو ته ښیم. ښه یو سټپ ګورئ ملګرو، ویډیو مه سکیپ کوئ چې پوره پوه شئ. دلته وګورئ تیمز، په دې تیمز باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. چې کله مو دا تیمز اوکې کړه ملګرو نو تاسو ته ګورئ دغه شی راوړي، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې سکرین کې ګورئ دا وګورئ دا ستاسو تیم شو. ښه نو دې ځای کې دا ستاسو تیم شولو. سمپلي به دلته تاسو راغلی په دې تیم سره خوا کې وګورئ دلته یو ایرو نشان تاسو درکوي. دې ځای کې دا وګورئ. ښه په دې باندې به کلیک کوئ، یو کسټمایز ده ګورئ ورته او دغه هلته بل چې کوم ایرو آیکن د تاسو ته ښیي په دې ځای کې. ښه دې باندې به اوکې وکړئ. دا به هم چې کله اوکې کړه دا موبایل کې هم کولی شئ. ښه
نو را به شئ ریسټور ته ګورئ ریسټور باندې به کلیک وکړئ تاسو ته وایي چې ریسټور یو کین اپلوډ ا تیم فور فایل آن یور کمپیوټر صحیح ده نو ته کولی شئ چې اپلوډ یې کړې تیمز چې بدلوي موږ ښه نو دې لپاره ملګرو ما سره تیمزونه ډېر دي خو زه تاسو ته دا تیمز در کوم نور بیا تاسو ته در کوم کولی شئ چې ټول استعمال کړئ خو تاسو ته ما مخکې ویل چې اول باید تاسو دا استعمال کړئ په خپل ویب سایټ باندې دغه تیمز ځکه چې دا ډېر مهم ده او ضرور هم د ما ګورئ ما خپل هم دغه یوز کړی ده چې دا کوم تاسو ته در کوم نو دې لپاره تاسو سره به دا په ډاونلوډ فولډر کې راغلی وي لکه څنګه چې ما سره دلته پروت ده صحیح ده نو دغه به تاسو خلاص کړئ ملګرو دغه په زپ فایل کې کوي خو تاسو ته زه په زپ فایل کې نه در کوم تاسو ته به ډایرکټ دا فایل راشي ګورئ ورته نیوز پلس پریمیو ټمپلیټ نو دا تاسو ایکسټرا کېدل نه غواړي ښه تاسو ته ډایرکټ دې فایل در کومه چې څنګه تاسو اوکې کوئ اپلوډ یې کوئ ستاسو ویب سایټ به بدلیږي نو دې باندې به کلیک وکړئ دا به ورته اوکې کوي یعنې دا ګورئ دلته تاسو وګورئ ریسټورینګ تیمز شروع شولو ښه ستاسو تیمز اوس ریسټور کیږي یعنې ورته بدلیږي ویب سایټ مو وګورئ بلاګینګ زموږ په دې ډول سره ده نو دا اوس موږ ورته بدلو دلته پروسیسینګ شروع ده ریسټور کیږي ستاسو د چې کوم بلاګ ده د دې مکمل دا ډیزاین به اوس بدلیږي دې سره صحیح ده دومره نه ده ملګرو 300-400 کیبي کې ده ګورئ ورته دلته ولیکل شو چې ریسټور تیم نو تیم زموږ چې شو ریسټور شولو تیم زموږ ریسټور شو اوس ګورو دلته دې ځای کې راځو خپل ویب سایټ زه ریفرش کوم دغه کوم بلاګ ما چې جوړ کړی ده ګورئ دا زه ریفرش کوم د دې ډیزاین به اوس بدل شوی وي نو چې څنګه دا ډیزاین ده په همدې ډول به اوس دا هم شي دا به زه یو وار ریفرش کوم زموږ تیمز ریسټور شولو وګورئ ورته ملګرو تاسو کتلی شئ ښه نو ستاسو چې کوم بلاګ ده هغه په دې ډول سره چینج شولو لکه څنګه چې تاسو ګورئ په سکرین کې خو که چېرته تاسو دلته وګورئ ملګرو afgweb.blogspot.com چې کوم دا ویب سایټ ده چې ما ډیمو جوړ کړی ته تاسو ته پکې طریقې ښیم او بل زما ویب سایټ ده نو دې کې تاسو وګورئ دا کوم شیونه چې تاسو ته ښکاري دې سایټ کې صحیح ده همداسې که چېرته په دې کې موږ یو پوسټ وګورو غواړو دې باندې کلیک کوو که نه نو دا موږ ته ښکاره کېږي دې کې څه لیکنې شوي دي چې په اړه ده دا ګورئ دلته ما هر څه پکې اضافه کړي دي دا ګورئ دلته جوین ناو ویب سایټ ته ځئ موږ سره جوین کېږي دا به کلیک کوئ چې دا کلیک کوئ تاسو بل ته ځئ ډاونلوډ لینک ورکوو ورته همداسې دا ټول هر څه په دې پوسټ کې کېږي دې کې به تاسو پوسټ کوئ نو اوس فلحال موږ دې ته چې کوم دا ټمپلیټ چینج کړو ملګرو په دې کې هیڅ هم نشته تاسو ګورئ ځکه چې موږ تاسو په خپل سایټ کې بلاګ کې یو پوسټ هم نه ده کړی دلته راشئ او پوسټ وګورئ ستاسو دلته ګورئ پوسټ نو پوسټ ګورئ نو پوسټ همدې طریقې سره که پیج ته راغلی نو دلته پیج وګورئ دلته نو پیج نو ځکه زموږ په بلاګ کې هیڅ هم نشته دا ګورئ ښه تیمز خو تاسو ورته چینج کړو صحیح ده نور زه تاسو ته دې کې ایډیټینګ بیا ښیم په بله ویډیو کې خو تاسو ورته تیمز جوړ کړو اوس ملګرو تاسو دلته پوسټونه کوئ خپل دې پوسټ ته به راشئ ګورئ ورته اوس تاسو ته خپل ریل سایټ ښیم ګورئ ښه دې کې پوسټ او پیجز وګورئ نو دا زما خپل سایټ ده ښه د دې پوسټ وګورئ ښه د دې پوسټونه وګورئ دې کې ما پوسټونه کړي دي څومره پوسټونه مې کړي ټول تاسو دلته کتلی شئ دا ټول پوسټونه دي دا چې زه کله خلاص کړم دې کې اوس هم ایډیټینګ کولی شم یو څه پکې اضافه کوم یو څه ته ډیلیټ کوم یو انځور ورته بدلوم یا هر څه چې کوم دلته یې کټګرۍ ته وړم ګورئ ورته ملګرو په دې سایټ کې اوس تاسو دلته وګورئ چې دلته کټګرۍ څنګه جوړیږي ملګرو او بیا دلته تاسو وګورئ کټګرۍ نه بعد دغه میګا مینیو او بیا آنلاین ارنینګ کې وګورئ دلته دغه په مین مینیو کې دغه شیونه څنګه اضافه کیږي دلته تاسو وګورئ دا هر څه درته ښیم په هر څه باندې پوه یم روان ویډیوګانو کې خو نن ویډیو دې په اړه وه چې تیمز ورته څنګه بدلو خپل سایټ ته چې کله م تیمز بدل کړلو نو اوس به لاړ شئ خپل ایډیټینګ ته او پوسټونه به وکړئ لکه څنګه چې ما دلته پوسټونه کړي دا پوسټونه دي او دلته وګورئ پیجز کې دلته زما پیجونه دي کانټیکټ اکس او پرایوسي پالیسي کانټیکټ اس اباوټ اس ډسکلیمر ټرمز اینډ کنډیشن دا ډېر مهم دي د دې په اړه تاسو ته ټول معلومات در کوم چې ولې مهم دي ملګرو ولې موږ باید جوړ کړو څنګه یې جوړ کړو دا هر څه درته ښیم صحیح ده خو پوسټونه چې کله تاسو خپل اول تیمز مو چې بدل کړو نو تاسو به ټول کار څه شی وکړئ ملګرو دوهم کار دا مهم ده چې دلته پوسټونه شروع کړئ پوسټ باندې به کلیک وکړئ چې کله پوسټ باندې کلیک وکړئ دلته ګورئ کریټ نیو پوسټ وګورئ د دې په سر کریټ نیو پوسټ به اوکې کړئ پوسټ په کومې طریقې سره کیږي هغه دلته درته ښیم شارټ صحیح ده نو تاسو ته دغسې صفحه راوړي ګورئ ورته دې کې به ټایټل ولیکئ تاسو پوسټ د څه شي په اړه کوئ ملګرو مشکل نه لري پښتو کې کوئ او که په انګلیسي ژبه کې کوئ چېرته تاسو په انګلیسي ژبه کې ښیئ خو یو خبره ته ملګرو چې کاپي کار به نه کوئ ځکه که چیرې تاسو د یو بل ځای نه
یو شی را کاپي کوي لیکل راواخلئ ملګرو سمپلی تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوئ وایي چې زه د هغې په اړه باندې یو پوسټ کومه لکه اوس زه چېرته ولیکم چې how to create blogger صحیح ده دا اوس ما ولیکل ته اوس داسې کار کوي چې دلته راځي او دلته یو سایټ خلاصوي د یو بل چا سایټ د ملګرو او دې ځای نه ته دا لیکل راخلي خپل پوسټ کې دلته پیسټ کوي ځکه چې ډېر اسانه کار دی که نه موږ ته لیکل سختېږي لیکل کول موږ دپاره سخت دي نو که چېرته تاسو دې ته کاپي او پیسټ کار وایي ښه ملګرو نو ګورئ ورته که چېرته تاسو داسې وکړئ دې سره تاسو ته ګوګل ایډسنس اپروول نه درکوي ښه سمپل یو مثال در کومه درته دې ځای نه دا ما راواخېسته کاپي مې کړ دا مې کاپي کړ او خپل پوسټ ایډیټینګ ته راغلم دلته مې پیسټ کړو وګورئ د هماغه لیکل مې راواخیستل خپل سایټ کې مې پیسټ کړل او دلته زه ټایټل ورکوم ورته مثال چې څنګه ما تاسو ته ویلې چې how to create blogger صحیح شو خو دا ټایټل شو او دلته پوسټ شولو دلته تاسو ورته ګورئ په دې سر کې د دې ټول دا پیراګراف کې غواړئ دا په میجر هیډینګ کې غواړئ دا په څنګه غواړئ د ټیکس سایزونه دا هر څه دلته بدلېږي دلته تاسو وګورئ ملګرو ښه هر څه په دې ځای کې کېږي همدې طریقې سره دلته تاسو وګورئ فاونټ ورته بدلولی شئ ګورئ ورته زه غواړم دې ته فاونټ بدل کړم دې ځای نه دې ځای پورې دا باید په دې فاونټ کې ښکاره شي لکه څنګه چې تاسو ګورئ ورته ښه ګورئ ورته د دې لیکل بدل شو او لاندې بدل شو که غواړئ زه دې ته کلر چینج کوم دا به ټول مار کوي او دلته ګورئ کلر به چینج وکړئ دا زه غواړم دې کلر کې کړم ګورئ ورته بلو کلر مې کې کړو همداسې ګورئ ورته بلو کلر شو دا وګورئ دا اوس بلو کلر کې شو غواړم صرف په دې لیکلو کې دې ځای ته کلر چینج کړم نو دلته راشئ دا زه غواړم په دې کلر کې کړم ورته اوس وګورئ نو دلته تاسو ټول ایډیټینګ په دې ځای کې کولی شئ خو ګورئ کاپي پیسټ به نه کوئ کوشش وکړئ اول چې ټول کار پخپله وکړئ یعنې لیکل درته ښیم لیکل پوسټونه په خپله وکړئ ذهن کې هم چې څه وي یونیک پوسټ غواړي ګوګل ایډسنس ګوره ښه یونیک مطلب چې بل چا پوسټ نه وي ګوره که چېرې تاسو د کاپي وکئ نو ګوګل ایډسنس ته اپلای وکئ هغه تاسو نه اپروف کوي ولې چې تاسو ټول کاپي کړئ نو کاپي هیڅکله د منلو وړ نه ده خو ملګرو زه تاسو ته بیا خیر طریقه ښیم په نورو ویډیوګانو کې کاپي او پیسټ کار سره هم تاسو کولی شئ چې اپروول واخلئ ګوګل ایډسنس نه څنګه کولی شو د کاپي او پیسټ سره نو هغه طریقه خیر زه درته ښیم نیکسټ چې څنګه کولی شو کاپي او پیسټ سره موږ ګوګل ایډسنس نه اپروول اخیستلی شو د هغې طریقه مکمل هر څه باندې پوه یم هغه کار هغه کسان دپاره چې څوک په ارټیکل یعنې د پوسټونو لیکلو کې کمزوري د هغوی دپاره صحیح ده ملګرو چې لیکل ورته سخت یا انګلیسي باندې صحیح نه پوهېږي یا پښتو کې یا هر څه که نه خو دا لیکل او د پوسټونو کول ورته سخت دي د هغوی دپاره زه بیا ویډیو جوړوم تاسو ته ښیم چې کاپي او پیسټ سره موږ څنګه کولی شو چې موږ باندې کاپي رایټ هم را نه شي لکه څنګه چې په یوټیوب کې راځي همداسې په ګوګل ایډسنس دغه بلاګر هم ګوګل ایډسنس هم کاپي نه مني هغه دغه لیکل نه مني کوم لیکل چې دلته وشي تاسې کاپي کوئ دا نه مني ملګرو صحیح ده چې د بل چا نو که چېرته ستاسو د بل چا نه راواخلئ کومې طریقې سره موږ هغه کاپي نه وباسو او باید موږ باندې کاپي را نه شي او د منلو وړ وي نو هغه ټول هغه باندې ستاسو ته ویډیو جوړوم هغه طریقه هم بیا درته ښیم اول کوشش وکړئ دلته چې پوسټ کوئ نو سمپلي طریقه یې دا ده سر کې ورته ټایټل ولیکئ د څه شي په اړه باندې پوسټ کوئ دغه ټایټل لیکل باید ملګرو باید ستاسو دغه د 40 ورځونو نه واخله تر 88 پورې وي صحیح شو د دې هر څه په اړه معلومات کړئ که چېرته ستاسو د 40 نه کم وي ملګرو یا 10 نه دغه ورځونه دغه ګورئ دا 1 2 3 40 چې لیکئ دا باید 40 نه تر 88 پورې وي دومره ټایټل ورته ورکړئ دا مهم ده ښه همدې طریقې سره همدغه ټایټل راواخله اول سر کې دلته ورته پیسټ کړه لکه څنګه چې ما تاته ویلي چې موږ دلته پوسټ کوو چې how to create blogger صحیح ده دا ټایټل شو که نه دا به تاسو ولیکئ لږ به نور هم څه ولیکئ چې ټایټل مو لږ اوږد شي یعنې ما تاسو ویل چې 40 نه واخله 88 ورځونو پورې اوسي همدغه راخلم دلته یې پیسټ کومه دلته هم دا ټایټل ده ښه خو دې ټایټل ته دا زه سلیکټ کومه دا به تاسو په دا میجر هیډینګ ګورئ په دې کې وساتئ سایز ته به یې راشئ لارج به یې کوئ نو دلته ګورئ دې ځای کې به یې سنټر ته راوړو چې په سنټر راشي او دلته ګورئ ټیکس ورته بدلومه باید ټیکس یې داسې ښکاره شي د دې ټایټل ګورئ دا یې ټایټل شروع همداسې انټر وایم لاندې کوزېږم دلته ورته مثال اوکې کومه اپلوډ انځور ورته راخلمه ګورئ اپلوډ فرام کمپیوټر یعنې کولی شئ چې خپل موبایل دلته باید یو انځور ولګوو چې د څه شي په اړه باندې پوسټ ده دغه انځور هم تاسو ملګرو داسې مه کوئ چې څنګه ډایرکټ وکېږي او ډایرکټ یې د موبایل نه راواخلئ اپلوډ یې کوئ دا ټوټلی رانګ ده او غلط ده
نو دا طریقه هم بیا درته ښیم خیر انځورونه اوس پرېږدئ چې دې ته په کوم ډول سره موږ انځور جوړ کړو. ګوره انځور په څو قسمه وي، جی پی جي وي، پي ان جي وي، همداسې جي آی اف وي، څو ډوله باندې وي انځورونه. صحیح ده. د دې لپاره WAPB چې کوم یو بل طریقه ده، ستاسو به خپل انځور چې دلته لګوئ هغه به کنورټ کوئ، هغه به چینج کوئ هغه سایز ته، ځکه چې هغه سایز د بلاګر دپاره دا هر څه په اړه ما هر څه معلومات کړي ملګرو. ښه اول ما هم همدغه PNG انځورونه دلته اپلوډ کړي وو، خو ټول غلط، هغه صحیح نه دي د سایټ دپاره، بلاګر دپاره. هماغه انځور چې تاسو جوړ کړلو خپل موبایل کې جوړ کړئ، سمپلی په پکسل لیب کې جوړولی شئ. صحیح ده. پکسل لیب کې څنګه جوړېږي د هغې په اړه ما مکمل ویډیو جوړه کړې وه مخکې، کتلی شئ. د ویډیو په آی بټن کې هم شته ده او ډسکرپشن کې هم شته ده چې تاسو څنګه انځور جوړ کړئ، دغسې یو ټایټل د یوټیوب تمبینل دپاره یا دغسې بیزي دپاره. نو هغه په پکسل لیب کې به انځور جوړ کړئ، په GPG یا PNG فایل کې به یې سیف کړئ. صحیح ده. هغه چې کله هلته تاسو سیف کړلو بس طریقه درته زه بیا ښیم چې هغه څنګه موږ کنورټ کړو بل سایز ته، چې په کوم سایز دلته بلاګر کې پکارېږي او همغه سایز ته به هغه انځور موږ بیا چینج کوو. په هغې په اړه هم درته ټول معلومات در کومه. دلته انځور پرېږدئ او تاسو دلته نور لیکل وکئ. ټایټل مو ورکړو ورته یو بل نیکسټ وایم، دا زه د انځور دپاره پرېښوده، په دې ځای باندې کلیک کوم او بېرته لیفټ ته راځم. صحیح ده. نو دلته به ورته تاسو نور ډیټیل سره ولیکئ. صحیح ده. لکه سمپلي دلته به تاسو لیکل شروع کړئ چې آی ایم شوینګ یو. ګوره ښه دا زما ټیکس اوس تاسو ګورئ په هماغه بولډ کې دي چې لکه څنګه ما تاسو ویل دا تاسو چینج کولی شئ. ښه آی ایم شوینګ یو that how to create blogger. نو دلته تاسو مې تاسو لیکل دي چې هر څومره کوئ، ګوره لیکل باید تاسو د زر ورځونو نه زیات واوسي، دومره پوسټ کوئ چې څومره اوږده وي، چې څومره لیکل زیات وي یا به ښه وي. نو ګورې دا لیکل هم زموږ په غټو کې دا به زه میجر هیډینګ نه لرې کړم نارمل ته. صحیح ده. نارمل ته مې چینج کړلو. دلته به یې میډیم کې کړم. صحیح ده. میډیم کې که مې ټکس فاونډز ورکومه دا یو صحیح شو. تاسو ګورئ دا په دې طریقې سره شو. بیا که چېرته تاسو مثال په دې بلاګر کې اوس زه غواړم چې دلته څوک دا خو زموږ لیکل دي په پوسټ کې، نو دلته که څوک راشي او دې باندې باید کلیک وکړي، دې نه لینک څنګه جوړ کړم. لینک بلاګر دا زه د بلاګر په اړه باندې خبره کوم که نه، نو زه باید دې نه لینک جوړ کړم. دا به داسې سلیکټ کړئ، دا ګورئ دلته وګورئ لینک دې سره لینک کېږي. نو دا زموږ ټایټل شولو او دلته به تاسو ولیکئ ورته لکه HTTPS // او دلته به ولیکئ blogger.com وایي ملګرو. او دلته به تاسو open this link in new window دا به اپلای کړئ. اوس تاسو وګورئ ورته ملګرو ښه دې نه لینک جوړ شولو. ښه لینک څنګه جوړ شولو دا سیف کوم او بیا تاسو ته ښیم چې څنګه ته لینک جوړېږي او دا به کلیک کېږي، خلک به ځي هغه ځي ته. نو همدې پسې تاسو همداسې نور لیکل وکړئ، دا منځ کې به دا لینک وي او نور تاسو لیکل کولی شئ. د دې ډېر زیات سیټینګ دي ملګرو. ګورئ دلته لیبل ده. لیبل څه شي ته وایي ملګرو؟ لیبل کټګري. تاسو باید دغه کوم پوسټ هم چې وکړو په کومه کټګري کې اچوئ، لکه څنګه کټګري دا دي ملګرو. ښه زه تاسو ته خپل سایټ کې وښیم. دلته وګورئ دا زما سره کټګري دي، دا ټول وګورئ کټګري، دا وګورئ. ګوره دې کې تاسو ته ښایي چې په دې کې ګورئ څومره هغه دي کټګري کې څومره پوسټونه دي. ګوره دې کې ما یو پوسټ کړی ده. په کومې کټګري کې ملګرو؟ په دې ګورئ دلته ګورئ دې کې یو پوسټ شوی ده، دې کې یو پوسټ ده، دې کې یو پوسټ ده. نو څومره پوسټونه چې په کومې کټګري کې تاسو اضافه کړي، دې کې 7 پوسټونه دي، دې کې یو پوسټ ده. وګورئ دې کې 6 پوسټونه ما کړي، دې کې 4 پوسټونه دي. نو په همدې ډول سره چې څومره پوسټونه تاسو کوئ بیا تاسو غواړئ چې په کټګرۍ کې راولو که نه هغه دلته اضافه کېږي. څنګه مې چې درته وویلې کټګرۍ دلته به تاسو سمپلي نوم ورکړئ. دا پوسټ تاسو څه شي په اړه ده، دلته زه مثال دې کټګرۍ ته نوم ورکوم بلاګینګ. صحیح ده. د بلاګینګ په اړه باندې دا پوسټ ته ځم بلاګینګ. صحیح ده. دا اوس کټګرۍ شوله. صحیح شو. دا یې کټګري شوله. لیکلو طریقه دا ملګرو، هر څه چې کله تاسو دلته ټیکس لیکئ نو هغه داسې سلیکټ کوئ او ټول ایډیټینګ یې په دې سر کې کېږي ورته ملګرو. ښه مثال دلته تاسو ګورئ ورسره دا اضافه کوئ، یا ورسره یو اضافه کوئ، 1 2 3 داسې راځي. هر څه دلته کېږي، ټول ایډیټینګ دې ځای کې کېږي. په HTML باندې څوک ښه پوهېږي نو دلته ګورئ د پنسل آیکن باندې اوکې وکړئ، HTML ویو ته بیا واړوئ. نو دلته HTML سیټینګ کولی شئ. بېرته دا اوکې کړو، همدغه کمپوز ویو کې ګورو دغه سیټینګ کوو موږ. انځور راخلئ، دلته ګورئ انسرټ ویډیو اپلوډ فرام کمپیوټر یا یوټیوب نه ویډیو راغوستلی شئ، کمپیوټر نه یې اپلوډ کولی شئ. صحیح شو، مشکل نه لري. همدغه ټکسونه دي دلته ټول سیټینګ یې دلته کې ګوره. بولډ باید بولډ ښکاره شي، ایټایلک باید داسې پراته راشي، انډرلاین باید انډرلاین شي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ
دا ټول هر څه په دې کې کولای شي د مکمل ایډیټینګ شو صحیح ده نو سمپلی مانن تاسو صرف دومره خودل چې څنګه د دې بلاګر د لپاره تیمز چینج کو او بیا پوسټ په کومه طریقې سره وکړو دا ری پوسټ کول شو ګوري مثال موږ دلته یو پوسټ وشولو دا ما سیو کړو ګوري بلاګینګ کې راغی زما د سایت ته دا زه ریفریش کوم ګوري دا پوسټ دلته راغلی وي ښه په دې کې به زموږ پوسټ شوی وي وس ګوري ته دا ما ریفریش کړلو وګورئ ملګرو ښه هاو ټو کریټ بلاګر ګورئ دلته راغلی ده ښه لاندې ځکه وګورئ هاو ټو کریټ بلاګر نو دغه زموږ پوسټ شولو دغه زموږ په سایټ کې پوسټ یو پوسټ هم وکړو دا چې څوک خلاص کړي ګورئ تاسو ته چې موبایل هغې نه به لینک جوړېږي ښه دلته وګورئ تاسې لیکل دي او دا ګورئ دی اوس کلیک کېږي دا چې زه کلیک کوم په نیکسټ سټیپ کې ما ته ګورئ بلاګر سایټ به خلاصېږي ځکه چې ما ادرس ته بلاګر ډاټ کام ورکړی و نو دې طریقې سره ګورئ ته ملګرو هماغه بلاګر ما ته خلاص شو ځکه اوس زه لوګین شوی یم ډایرکټ دې ته راغلم زه ساین ان یم ښه نو دغه ګورئ په همدې طریقې سره د پوسټ کولو ښه دا یې دې کې شو ښه نو دلته فیوچر پوسټ کیټګوري ټاګز او ډېر زیات دي ملګرو ډېر زیات دي ویډیو ډېره اوږدېږي دې باندې نیکسټ بیا خبرې کوو بله ویډیو کې نو دغه طریقه وه خیر د تیمز په اړه وه خو ما لږ اوږده کړله داسې مې نور سیټینګ هم وښودل ښه وخت ولرئ د بلې ویډیو پورې ملګرو ویډیو لایک کول مه هېروئ حتما یې درسره لایک کوئ او خپل ملګرو سره هم شیر کوئ تر څو هغوی هم په دې هر څه باندې پوه شي نو خدای په امان